د افغانستان پخوانی پوځي قومندان جنرال سمیع سادات او د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب ښاغلی غني د یو بل سره لیدنه کړې ده. د جنرال سمیع سادات ورتګ عربي امارات ته او د ډاکټر صاحب ښاغلی غني لیدنه، دوی دواړو پر یو موضوع خبرې کړې او د اوسني نظام په هکله یې هم ویناوې کړې دي. د اتان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که اتان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره د نورو مهم خبرونو لپاره اتان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی پوځ لوړپوړی قومندان جنرال سمیع سادات د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدنه کړې ده. ویل کېږي چې په دې لیدنه کې د افغانستان پر روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت بحث شوی دی. سرچینې وایي دواړو لوري د هیواد اوسنی بحران ارزونه کړې او پر دې ټینګار شوی چې افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. په ناسته کې د سیاسي حل لارو، د ملي اجماع پر اړتیا او د راتلونکي نظام د بڼې په اړه نظرونه تبادله شوي دي. د معلوماتو له مخې سمیع سادات په دې لیدنه کې د ملي حاکمیت ټول شموله سیاسي نظام او د امنیتي بنسټونو د ارزښت یادونه کړې ده. اشرف غني هم افغانستان د ثبات او د اوږدمهاله حل پر اړتیا خبرې کړې دي. تر اوسه د دې لیدنې په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې او نه هم د بحث شویو موضوعاتو بشپړ جزئیات رسنیز شوي دي. خو سیاسي شنونکي دا لیدنه د افغانستان د راتلونکي په تړاو د روانو تماسونو یوه برخه بولي. شنونکي وایي چې دا ډول لیدنې ښیي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه مشورې لا هم دوام لري، خو دا چې عملي پایله به ولري که نه راتلونکی به یې روښانه کړي. د اتان ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره اتان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.